سلام ستړي مشئ. جرمني له ظریف سره یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. په دې خپرونه کې د جرمني د ژبې ګرامر په اکوزاتیف باندې خبرې کوو. اکوزاتیف څه شی ده؟ د اکوزاتیف ارټیکلونه کوم دي او اکوزاتیف چیرته کارول کیږي، ټول په همدې درس کې. بسم الله الرحمن الرحیم. د جرمني ژبې اسمي قضیې یا د نوم حالتونه څلور دي: نومیناتیف، اکوزاتیف، داتیف او گینیتیف. یعنی جمله کې یو نوم په دغه څلور حالتو کې راتلی سي. نن په اکوزاتیف باندې خبرې کوو. Was ist اکوزاتیف؟ اکوزاتیف څه شی ده؟ په جمله کې مستقیم مفعول ته اکوزاتیف ویل کیږي. اوس مستقیم مفعول څه شی ده؟ اول دغه جملې ته پام وکړئ. Das ist ein Mann. منګه په تیر خبرونو کې ویلیو چې یوه ساده جمله له یو فاعل او له یو فعل نه جوړیږي، لکه دغه جمله Das ist ein Mann. دلته دغه ein Mann فاعل ده، فاعل نومیناتیف حالت کې وي. په دې جمله کې منګه دوم نوم نه لرو، یوازې یو نوم لرو. په یو جمله کې چې یو نوم راسي نو هغه فاعل وي، چې نومیناتیف حالت کې وي. خو که چیرې دوم نوم راغی، بل نوم راغی، نو هغه به هرومرو مفعول وي، یا به مستقیم مفعول وي یا نامستقیم مفعول. مستقیم مفعول ته موږ اکوزاتیف وایو، لکه دغه جمله Der Mann sieht ein Auto. دغه جمله کې دوه دانې نوم راغلله، یو Der Mann او یو ein Auto. Der Mann خو د موږ فاعل ده، صحیح ده، په دې باندې خو پوهیږو ځکه دغه د لیدلو فعل sehen، دغه فعل Der Mann ترسره کړی ده، فاعل ده. ein Auto دلته زمونږه مستقیم مفعول ده، یعنی اکوزاتیف. څنګه پوه سو چې زمونږه مفعول مستقیم مفعول ده، اکوزاتیف ده؟ کله چې یو عمل یا دغه فعل مستقیما په دغه مفعول باندې اجرا کیږي، دغه ته مستقیم مفعول وایي یا اکوزاتیف ورته وایي. یا یو بل ژوندی مثال، زه اوبه څښم. زه فاعل یم، دغه د څښلو فعل زه ترسره کوم، سمه ده. او فعل په څه ترسره کیږي؟ په دغه اوبو باندې، چې مستقیما زه ورسره په تماس کې یم، یا دغه فعل د څښلو مستقیما په دې اوبو باندې اجرا کیږي، دغه ته وایو موږ مستقیم مفعول. ارټیکل ام اکوزاتیف. د اکوزاتیف ارټیکلونه کوم دي؟ ارټیکلو کې موږ جنسیت لرو: ماسکولین، فیمینین، نویدخوم او پلورال، نارینه، ښځینه، خنثی او د جمع حالت. په نومیناتیف کې موږ bestimmte، unbestimmte او نگاتیف ارټیکلونه درلودل، کنه. د موږ bestimmte ارټیکل په نارینه کې der کېده، ښځینه die، خنثی das، جمع حالت die. unbestimmte کې ein، eine، ein، ets، kein، keine، kein او keine. په اکوزاتیف کې بیا د موږ ارټیکلونه په دې ډول دي. نارینه bestimmte ارټیکل ده den. der den ته تبدیلیږي. unbestimmte ارټیکل نارینه einen. einen ته تبدیلیږي او ان اخلي په اخره کې. او keinen ته تبدیلیږي. keinen. نور ټول ښځینه، خنثی او جمع حالت لکه د نومیناتیف په څیر باندې دي، هیڅ توپیر نه لري. مخکې له دې چې مثالو ته ورسو، لومړی زده کوو چې اکوزاتیف چیرته کارول کیږي. اکوزاتیف د اکوزاتیف جوړونکي فعلونو څخه وروسته کارول کیږي. یو څو فعله دي چې د دغو نه وروسته اکوزاتیف راځي، د دې مفعول مستقیم مفعول وي. د was او when په ځواب کې هم اکوزاتیف کارول کیږي، او د اکوزاتیف جوړونکي پریپوزیشنونو څخه وروسته هم اکوزاتیف حالت کارول کیږي. په لومړی دوه برخو په همدې خپرونه کې غږیږو، په دریمه برخه په پریپوزیشنو باندې په بله خپرونه کې مفصل خبرې کوو، ځکه هغه د A2 سطحې مربوط کیږي او دا ویډیو زموږ د A1 زده کوونکو لپاره ده. راځو لومړی برخې ته، د اکوزاتیف جوړونکي فعلونو څخه وروسته. فعلونه په درې ډوله دي. یو نومیناتیف جوړونکي فعلونه دي چې هغه مفعول ته اړتیا نه لري، هغه د ګوتو په شمار یو څو دانې دي چې په تېره خپرونو کې موږ زده کړي ول. دویم اکوزاتیف جوړونکي فعلونه دي چې دا ارزښت ډیر دي. او دریم داتیف جوړونکي فعلونه دي. داتیف جوړونکي فعلونه له A1 نه تر C1 پورې
50 دانې فعل شاوخوا کیږي. نومیناتیو جوړونکي فعلونه چې د ګوتو په شمار دي او داتیو جوړونکي فعلونه چې 50 دانې دي شاوخوا، دا دواړه لرې کو، یوازې اکوزاتیو جوړونکي فعلونه پاتې کیږي. لکه د مثال په ډول Das Baby hat einen Apfel. دا ماشوم یوه مڼه لري. دلته haben فعل راغلی ده. Ich habe, du hast, hat کنه. Das Baby hat einen Apfel. ولې einen Apfel سوی ده؟ مڼه په جرمني ژبه کې der Apfel ده. Der Apfel. دلته unbestimmter کار سوی. Das Baby hat einen Apfel. اکوزاتیو حالت کې einen کیږي. ولې اکوزاتیو حالت راغلی؟ ځکه چې haben یو اکوزاتیو جوړونکی فعل ده، یعنی haben پلس اکوزاتیو ده. یا بل مثال Es ist den Apfel. Es ist den Apfel. ها ماشوم دا مڼه خوري. Der Apfel سوی den Apfel اکوزاتیو حالت کې. ولې اکوزاتیو راغلی؟ ځکه چې essen یو اکوزاتیو جوړونکی فعل ده. essen پلس اکوزاتیو ده. منفی څنګه کیږي؟ Das Baby hat keinen Apfel. Das Baby hat keinen Apfel. دا ماشوم مڼه نه لري. Es hat eine Banane. Es hat eine Banane. بانانه یو ښځینه نوم ده او ارټیکل یې په اکوزاتیو کې تغییر نه کوي، په خپل شکل لکه د نومیناتیو په شکل باندې پاتې کیږي. eine Banane. دویم حالت د was او when په جواب کې. د was او when په جواب کې هم اکوزاتیو حالت کارول کیږي. was او when پښتنیزې کلمې دي. was یعنی څه، when یعنی څوک. یعنی د was د اشیاو په اړه باندې پوښتنه کیږي او when د افرادو یا د اشخاصو په اړه باندې پوښتنه کیږي. که تاسو په یاد وي په نومیناتیو کې موږ was او where درلوده، دلته was او when لرو. د نومیناتیو was او د اکوزاتیو was سره یو شی دي، خو په معنا او مفهوم کې بیا توپیر لري. د مثال په ډول was macht sie؟ هغه ښځه څه کوي؟ Sie kocht das Essen. Sie kocht das Essen. د was لجه das Essen راغی. جواب das Essen. ولې؟ ځکه چې کوخن پلس اکوزاتیو ده. کوخن فعل پلس اکوزاتیو فعل ده. بل مثال Wann ruft sie an? Wann ruft sie an? هغه یا هغه ښځه چا ته ټلیفون کوي؟ Sie ruft den Arzt an. Sie ruft den Arzt an. هغه ډاکټر ته ټلیفون کوي. Der Arzt په اکوزاتیو کې کیږي den Arzt. ولې اکوزاتیو؟ ځکه چې انروفن یو اکوزاتیو جوړونکی فعل ده. یو اړینه خبره، په جرمني ژبه کې هم لکه د پښتو په څیر باندې موږ کولی سو د فاعل او د مفعول ځایونه سره تبدیل کو بدون له دې چې په معنا کې کوم تغییر راسي. لکه Das Baby isst einen Apfel. دغه ماشوم یوه مڼه خوري. موږ د دغو ځایونه سره تبدیلوو، وایو einen Apfel isst das Baby. einen Apfel isst das Baby. بیا هم همغه معنا ورکوي. ماشوم مڼه خوري، مڼه خوري ماشوم. د جملې په معنا کې فرق رانغی، خو دا کار یو توپیر راولي. هغه دا چې کله چې غواړو موږ د جملې په مفعول باندې تاکید وکړو، بیا دا کار کوو. مفعول د جملې په سر کې راولو. په دې هیله چې دغه خپرونې نه مو یو څه زده کړي وي، یاد مه باسئ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ستاسې د پوښتنو او نظریاتو په انتظار باندې هم یو. د کمنټ په برخه کې راته ولیکئ. تر بلې خپرونې او بل درس پورې تاسې په لوی او بښونکي خدای سپارم.